ګرانو دوستانو سلامونه. الله مو چې خوشحاله او روغ آباد اوسئ. زما د دې ویډیو کولو څخه مطلب صرف تاسو ته یو پیغام در رسول دی. دا ځای چې کوم دی دا د امریکا متحده ایالات د ټکساس په سټیټ د هیوستن په ښار کې یو کمیونټي سنټر دی چې په هغې یو بورډ باندې د ملالۍ یوسفزۍ یو د هغې د خوله یو خبره لیکل شوې ده کوم چې وایي one child, one teacher, one book and one pen can change the world. یعنی مطلب دا چې یو ماشوم یو ټیچر او یو کتاب یو پن کولی شي چې ټوله نړۍ سره تغییر ورکړي. دا رښتیا خبره ده. دا د ملالۍ یوسفزۍ یو میسج دی د نړۍ خلکو لپاره چې دا دلته زموږ د کورونو تر شا یو کمیونټي سنټر دی دا لیکل شوی دی او سر پیغام هم دغه د خلکو لپاره چې څنګه کولی شي خپل ماشومانو ته د تعلیم زمینه مساعد کړي او څنګه کولی شي. زما د دې ویډیو مقصد صرف او صرف خپلو خلکو لپاره دی چې تاسو څنګه وکولی شي د تعلیم زمینه خپل ماشومانو ته مساعده کړي. دا تقریبا دننه شاته ماحول دی کوم ځای چې دلته ماشومان درس هم وایي او ورسره دلته د خلکو لپاره د خلکو کوم چې په کمیونټي کې دلته اوسېږي د هغې خلکو لپاره چې څومره د ضرورت وړ کارونه وي هغه دلته کېږي خو هغه هر څه وي دلته په فری باندې کېږي یعنې کومه پیسه ترې هم نه اخلي. سب د خپل خلکو لپاره د دې خدمت کوي. موږ ته معلومه ده چې امریکا کې د خلکو ژوند ستړی دی. ستړیا مطلب دا چې ډېر زیات نارامه دی. دلته خلک ډېر زیات مصروفه دي د سهار نه تر ماښامه خپل ژوند سره مصروف دي. هغې نه وروسته بیا د خپل ماشومانو سره ډېر زیات مصروفه دي، د هغې د کور کارونو سره ډېر زیات مصروفه دي او دوی خپله هم دومره وخت نه لري چې د هر کارونو لپاره. او دیو چې دا کم سیستمونه دلته جوړ کړي دي دا سیستمونه زه به تاسو ته وایم چې د هوا نه ورته نه دي راغلي. دې خلکو په خپله زحمت ویستلی دی او په خپل زحمت سره یې د هر څه لاسته راوړي دي. نو انشاءالله موږ به هم کوشش دا کوو چې خپل ماشومانو ته به د تعلیم زمینه مساعدوو او کوشش به مو دا وي چې دیو زموږ ماشومان څنګه وکړو چې ښه تعلیم ترلاسه کړي او دیو د تعلیم په حق کې به انشاءالله موږ ډېر زیات کوشش کوو او خپل هلې ځلې به کوو تر څو چې زموږ آینده مو ښه وي. او که چېرته موږ زموږ ماشومان تعلیم ونه کړي نو تاسو په خپله پوهېږئ چې دا اوسنۍ کوم بدبختیانې چې کومې دي ورځنۍ علت یې همدغه ده چې زموږ ناپوهي سطحه ډېره زیاته ده او زموږ کې د تعلیم سطحه ډېره ټیټه ده او ځکه چې موږ تحصیل ډېر زیات کم ده. زموږ ماشومان اکثره تعلیم نه کوي. نو انشاءالله زما صرف او صرف د دې ویډیو کولو مطلب تاسو ته یو پیغام در رسولو چې موږ څنګه کولی شو خپل ماشومانو ته د تعلیم زمینه مساعد کو. موږ به خپله ډېر زیات په ځان سخته تېرو، زحمت به وباسو، سخت تکلیف به تېرو، خو خپل ماشومانو ته به خپل اولادونو ته خپل وروڼو خویندو ته به د تعلیم زمینه مساعدوو تر څو چې هغې په آینده کې د ښه درجې او د ښه تحصیل خاوندان شي. او الله مو خوشحاله لره چې هر چېرته یاستئ. الله مو آباد او کامیاب لره. کامیابي مو غواړو. مننه، ښه وخت ولرئ. الله پامان.